غمجن مازیګر دی بیلتا نه مسافره الله خود ذرا ول جانا نه مسافره الله الله خود ذرا ول جانا نه مسافره غمجن مازیګر دی بیلتا نه مسافره زما دلری وطن یارا دیدن دی تخما او رالیگا زبه کما خفا مشت دلتا د شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زه نزار یوسفزی ستاسو د خوښې په خپرونه کې چې نوم یې دی زما د لرې وطن یاره په دې خپرونه کې تاسو ته سلامونه او نیکې پیرزونه وړاندې کوم زما د لرې وطن یاره کې موږ په متحده عرب اماراتو کې د میشتو پښتنو ژوند جواک د هغوی هلې ځلې هغوی د خپلې خاورې په حواله د خپل وطن په حواله د خپلو کورنو په حواله څه سوچ او څه فکر کوي ای سره خبرې اترې کوو نن موږ ابوظبي ته راغلي یو دا خپرونه خلیل سواتي صاحب شاجي او نور د دې ملګرو را جوړه کړې ده زه د خپل طرف او د شمشاد ټلویزیون د طرف دی مننه کوم چې دومره لرې او دومره ښکلې خپرونه را جوړه کړه او دومره په ګڼ شمېر کې پښتانه دلته راغلي دي زه دې ټولو ته په خیرالي وم راځئ ما سره پخوا کې خلیل سواتي صاحب ناست دی چې د سره خبرې اترې وکړو چې دی راته څه خلیل صاحب ستړی مه شئ په خیر علي نثار صاحب ډېره مهرباني الله دې عزتمن لره مننه دې کوم چې دا خپرونه دې را جوړه کړې منډې تړلې بس لاول د ټول نه خو به زه ستاسو شکریا ادا کوم نثار صاحب او د شمشاد ټلویزیون چې موږ ته دا موقع په لاس راکړه چې موږ په متحده عرب امارات کې دا زموږ چې کوم پښتانه ملګري دي دوی یو داسې ځای ته راټول کړو چې په هغې کې موږ خپل مسلې هم یو بل ته بیانولی شو د یو بل د حالاتو نه هم خبر شو او د خپل ژوند په باره کې او د خپل ملک په باره کې او د خپل پښتنو په باره کې یو څو خبرې هم کولی شو نو زه د شمشاد ټلویزیون او ستاسو ډېره مهرباني او مننه او شکریا ادا کوم چې تاسو د ابوظبي ته به موږ پسې راغلی او دا موقع موږ له راکړه او ستاسو نه بعد بیا زه د دې ملګرو چې دومره په ګڼ تعداد کې راغله او په مینه سره په محبت سره دې پروګرام ته ناست دي او زموږ دا پروګرام یې خوندور کړو تاسو یې د کوم ځای نثار صاحب زه د سوات تحصیل بریکوټ پارړی کلي اوسېدونکی او دلته څه کار کوئ دلته چې زه په مواصلات امارات کې یو ډریور په حیثیت کار کوم او تقریبا 15-16 کاله مې وشو او تقریبا په دې کې مې 6 کاله شو دینه مخکې مې حکومت په بل یو اګریکلچر ریفارټ په هغه کې کار کوم ته خو شاعر ښه رنګین سړی مخکې به ستا نوم خلیل سواتي هغه زموږ ته تا لیکلو او نن دې پرې دغه باندې هم لیکلي دي چې ځان له چې کله خلیل یوسفزی کړو تخلص دې بدل کړل بس چې مو خو یوسفزی په سوات کې اوسو نو د سوات او د یوسفزو تقریبا یو خبره ده خو صرف واسطه د ملاله یوسفزی په وجه باندې چې هغه زمونږ یو د یوسفزو یو نوم هم روښانه کو او بیا د هغې سره د یووالي په وجه باندې ما د خپل تخلص چې دی نو ما د خلیل سواتي نه خلیل یوسفزی کو او د دې ما اعلان هم کړی باقاعده په نیټ باندې هم او په کتاب په ذریعه سره هم تاسو د ملالې نوم واغوستی ملاله صرف د سوات او صرف د یوسفزو نه د ټولو پښتنو د ټولو افغانان په هغې ویاړ کولی شي چې یو نر او ماشومه راپاڅېده او د تعلیم هغه حق چې زموږ دین او زموږ دین مونږ ته راکړی دی چې علم چې کوم دی دا په هر ښځه او په هر سړي باندې فرض دی هغه حق یې غوښتېدو او هغې سره یو ستونزه هغې ته پېښه شوه خو هغې چې په کومه بهادرۍ په کوم جرأت د هغې کورنۍ او هغې د هغې مقابله وکړه نو موږ ټول پښتانه په هغې ویاړ کوو خلیل صاحب دا راته وایي ته خو شاعر یې رنګین مزاجه سړی نن سبا پښتو را سندرې کې سړی اوري ته یې اورې کله کله بس جی اورو خو اورو ساجیبه غوندې سندرې نه خودکش دماکه یم او بالکل یارانې ته مې دا قسمه سندرې نو ته څه ګڼې چې دې کې د شاعرۍ دا معیار ټیټ شوی دی څوک لکه دا پړه موږ په چا اچولی شو په شاعر اچولی شو په موسیقار اچولی شو په فنکار اچولی شو په پولیس اچولی شو دا قسمه شاعري خو کوي یعنې چې زه خو به دا ووایم چې کېدای شي لږه لږه ایسه خو به د ټولو وي ځکه چې که فرض که یو کس داسې څه غلطي کوي
نو چې نور خلک د هغې مخنیوي والی نو په کاره چې هغه منې کړي. نو په دې کې خو زیاته خو لکه زیات زما چې څومره خیال دی په دې کې کم پروډوسران چې دي یا کم د کیسټو دکانونو والا کم چې دي ځکه چې دا ټول شی چې دی دا اوس یو کمرشل دی نو هغه په خپل لګي پیدې د پاره چې دی نو د پښتو چې کم روایتو د پښتو چې کم ثقافت کلتورو هغه ته لکه ډیر زیات نقصان رسولې دی او پښتو هغه سندري وي مخکي چې خلکو بالکل کلیوالي سندري وي یعنی خلکو به خپل مشرانو په مخ کې اورېدې شوي خلکو به په خپل کور کې اورېدې شوي خو وس چې کمی سندري دي نو زه خو یم چې دوه درې داسې مرګري غف والا ناس نو هم هغه ته به حیا ورځي چې دا سندري اوري نو موږ له داسې د دې لپاره یعنی په هر سطح باندې که هغه اوریدونکي نو هم د دې لکه داسې مخنیوي په کار دی چې د سندرو هغه ډډه وکړي که شاعران دي د هغه زیاته ذمہواری ده چې داسې خلکو له خپل شاعري نه ورکوي چې هغه صرف د پیسو لپاره دغه نه کوي نه استعمالوي بلکې او کیسټ والا ډکول والا دي یا موسیقاران دي هغه ته بم زه د خواص کومه چې داسې شاعري او کپر څوک فنکاران دي هغه ته هم چې هغه داسې شاعري منتخب کړي چې هغه زمونږ د کلچر سره زمونږ د روایت سره او هغه د پښتون لپاره څه کولای شي یعنی هغه پښتون قوم لپاره څه کولای شي هغه شاعري موږ په کار چې موږ خلکو ته واورو تاسو اجازه دي او د ملګرو اجازه دي زوبه یو څو شعرونه تاسو ته وایم اول خو به یو دوه شعرونه د شمشاد په باره کې وایم ځکه چې دا زموږ د خیالونو او د فکرونو ترجمان دی او زموږ د پښتو د پښتنو چې کله لر دي او کله بر دي او کله هیواد نه بهر دي دا هغه د ټولو ترجمانی کوي نو دا غي د باره کې ما دا شعرونه لیکلي چې ترجمان زما د فکر او د خیال په لږ وخت کې رسیدلې تر کمال کامیابی او کامرانی دی مقدر ده اے شمشاد ټلویزیون لا زوالی ډیر خړیر مننه غزل دی وای د مینې د قصې یو کردار می نه هېریږي د مینې د قصې یو کردار می نه هېریږي جانان خلا جانان دی خورې می نه هېریږي او والله کای د مینې په خس خون یو پوهه کړي والله کای د مینې په خس خون یو پوهه کړي لمسون وړنی را وړنی د اغیار می نه هېریږي او یی شعر دی چې لګ به ورنږدې شم چې لګ به ورنږدې شم ټوخ ټوخ به شروع کړه چې لګ به ورنږدې شم ټوخ ټوخ به شروع کړه په خوا کې به پروت او بوډا پلار می نه هېریږي او سو زله پاکستان د کوسې سپویم خرلولې سو زله پاکستان د کوسې سپویم خرلولې نا وخت براتلم په هغه لار می نه هېریږي او شعر دی چې توجه دی ځواني ولې ونتوبو په یخنۍ نه په ګرمیم ځواني ولې ونتوبو په یخنۍ نه په ګرمیم په ټکه نه غرمه د مرغو ښکار می نه هېریږي او یو سلیکه یو لوخړه می د زړه را وختله جانان ستا د مړو سترګو گزار می نه هېریږي او شعر دی چې سودا چې د یوسف پکې پسو درهمه وشوه سودا چې د یوسف پکې پسو درهمه وشوه د مصر د بې قدرو دا بازار می نه هېریږي په وخت د مازیګر په دیواله د بوټي شاته کولو به ماته انتظار می نه هېریږي او کډيري نظارې می د فطرت د ښکلا وکړي نظار صاحب اسوات تاسو ذکر کړم نو کډيري نظارې می د فطرت د ښکلا وکړي خود سواد ملم جبا او مرغزار می نه هېریږي چې شپه به د جمعې وسم اختر به پکې جوړو پارلای کې د پاچا بابا دربار می نه هېریږي او اخیری شعر دی چې هر سره نه هېر شوی دی د ژوند په ترخو لارو هر سره نه هېر شوی دی د ژوند په ترخو لارو هر سره نه هېر شوی دی د ژوند په ترخو لارو خلیل ستا خواږه خواږه اشعار می نه هېریږي ما او جانان سترګې د لمبو یو بل ډکې کړي ما او جانان سترګې د لمبو یو بل ډکې کړي مونږ پکې موسکی وو ورغست رکیبانو ډیره مننه خلیل صاحب د درنو خبرو دومره خپل غزل دی راته وي ډیره مننه شکریہ ما سره په خوا کې یو بل ډیر
درون خوږ مشر ناست دی سره خبرې کوو. ستړي مه شئ، په خیر علي. په خیر علي نظار صاحب هرکله راشئ. ستا حال دی؟ الحمدلله د الله احسان دی. تا خو په دې غونډو کې په دې خپرونو کې اکثر وینې خپله لنډه شان پېژندګلو را سره وکړه. نظار صاحب زه د صوابۍ ضلع د چارباغ اوسېدونکی یم او څه لږه موده مې دلته کېږي، تقریبا 22 کاله مې دلته کېږي. خو ټول عمر دې دلته تېر کړو؟ نو بس دلته کې مو عمر تېر کړو، خو خپل بچو دپاره د هغوی د مستقبل دپاره او کوشش مې دا و چې په هغوی باندې زه په ډېرو کمو وسایلو کې په ډېرو کمو دغه کې خو ما او زما کورودانه چې کومه ده ما سره زه به د هغې ذکر ضرور وکړم. زه نورو پښتنو ته هم دا وایم چې د هغې نه بغیر نه کېږي. دا د ګاډي هغه خیران و چې دا د ګاډي 2 پایې وي، نو هغې چې ما سره کومه مرسته کړې وه او زه یوازې ما هېڅ هم نشو کولی. نو موږ په ډېرو کم وسایلو کې ما په کوشش دا و چې زه په خپلو بچو باندې زه تعلیمونه وکړم او الحمدلله څه لږ حده پورې زه په هغې کې کامیاب شوم. او که زه تاسو ته وایم چې په ما باندې دومره سختې راغلي دي، ما دلته کې ټیک د 22 کاله تېر کړي، خو په دې کې سختې مې برداشت کړي دي. دا صرف د پښتنو دپاره زه وایم چې دومره سختې به موږ راغلي چې بېروزګاري پکې راغلې ده. په هغې کې زما کورودانه چې کومه ده تر کالو سونې پورې هغه لکه د خرڅ کړي دي او د بچو کال یې نه دی ضایع کړی. هر کوشش یې دا کړی چې د دې کال ضایع نه شي او په دې باندې موږ تعلیم وکړو. نو الحمدلله زه ډېر شکر د الله تعالی ادا کوم چې سختې خو ما تېرې کړې، اوس الحمدلله په ما باندې راته ده. بچي مې الحمدلله نوکران دي او نوکران هغه هم یو خبره ده، خو ما چې کومه زما ذمواري وه هغه ما د خپل ځان نه تقریبا لرې کړه. مرګ حق دی. خدای مکه که زه سبا هغه خوا دې خوا شم، زما دا فکر بنوي زما بچي الحمدلله دومره څه نه څه هغوی خپل مستقبل هغوی خپل زندګي چې راتلونکې زندګي ده هغه به هغوی زه د الله نه امید کوم چې هغوی به په ښه طریقې سره هغوی تېره کړي. نو الله دې وکړي چې د هر پښتون مشر د هر پښتون پلار دغه سوچ وي چې په ځان سخته تېره کړي خو په خپلو بچو باندې سبقونه ووایي. او دا ډېره ښه خبره ده چې ته د خپل ژوند نه او د خپل 22 کالې مسافرۍ نه په دې حواله مطمئن یې چې ستا بچو سبقونه ووایي. بل ستا په زړه کې که داسې خبرې چې د شمشاد ټلویزیون په شیشه باندې بس زه خو ټولو پښتنو ته وایم چې ټیک ته تاسو په هر پروګرام کې هر څوک وایي چې تعلیم صرف تعلیم نه، ورسره هنر. ډېر پښتانه دلته کې راشي چې هغه ډېر تعلیم یافته وي خو هغوی په کمپیوټر هم نه پوهېږي. نو زه خواست کوم هغه پښتنو ته چې کمپیوټر څه نور هنر چې کوم دی هغه ورسره لازمي. صرف په تعلیم باندې هم نه کېږي، صرف په تعلیم باندې هېڅ هم نه کېږي، ورسره هنر پکار دی. نو زه د تعلیم سره هنر هم غواړم چې زموږ پښتانه ورسره هنر هم وکړي او تعلیم هم وکړي. یو ټپه به درته وکړم. د لویې لارې مسافره واه په دیدن موړ شوې که مخ بیا در واړوم. ډېره مننه ستاسو درنو. او زه په آخر کې ستاسو نظار بھائی ستا او د مشتاق بھائی او د شمشاد ستاسو د ټول ټیم ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو په دومره په لنډ دغه کې موږ ته ځان راورسو. او د خلیل صاحب به زه تعریف ځکه وکړم چې دا دومره پروګرام ستاسو لپاره سیټ کړی دی او دومره علي ځلي کړي دي. نو د دم ډېره مننه او ستاسو هم ډېره مننه. دا خپرونه موږ ستاسو پښتنو لپاره را جوړه کړې ده. د یو ای په ګوټ کې چې چېرته پښتانه دي او دا قسمه خپرونې را جوړولی شي او را جوړوي یې موږ ته دې وایي موږ به ځو د هغوی په زړونو کې چې د کلونو راڅه کومې خبرې پرتې دي هغه به نړۍ ټولو پښتنو سره بېشکه زموږ هم د شمشاد سره مینه ده او موږ په شمشاد ټي وي زموږ په کور کې 24 غنټې تقریبا لګېدلې وي. نو شاهدي خوښه دې نه چې لږه موسیقي واورو؟ نو ډېره به ښه چې موسیقي خو خلک وایي چې د روح غذا ده او بیا خاص کر مسافر خو په موسیقۍ باندې پای په موسیقۍ باندې. نو ډېره مهرباني.
دې بیلتا ستړي مو شئ په خیر علي ډېره مهرباني ډېره شکریه ستاسو نوم سره لنډ شان پېژندګلو راسره وکړئ زه محمود سلطان خټک ضلع کرک کې د رحمت آباد اوسېدونکی او دلته څه کار کوئ دلته کې مې جي خپل بزنس ته خپل کاروبار کوئ جي نو څنګه ژوند دې څنګه کېږي الحمدلله الله نه ډېر روزي اوس دلته کې د اندازې مطابق په متحده عرب اماراتو کې 4 لکه پښتانه میشتري مسافر جي پورې پوره ګلف کې په دې پوره 16 عرب ممالک چې په دې کې وایي چې د 10 نه د 15 لکو پورې پښتانه مسافر جي پښتنو له خدای خپل ډېر ښکلی غني وطن جي ورکړی جي په هر څه باندې شته یو 4 موسمونه لري زمونږ د وطن ګټه زمونږ د وطن لرګي هر څه په کار راځي خرڅېږي ته څه فکر کوي چې پښتانه پرې دومره ښکلي دومره غني وطن کې بیا ولې مسافر دي نزار صاحب یعنی ډېر خوش کوشن دی وکړه ډېره خوږه پوښتنه دی وکړه حقیقت خبره ده چې موږ تعلیم نشته تعلیم شته ده خو موږ تعلیم ای زوی ته نه رسو چې حکیم زو ته د رسونې یو حق لري موږ یعنی لسام نن سبا وخت کې یعنی لسام دا څه یو نه ده تعلیم نه ده که موږ تعلیم ته توجه ورکو او هغې تعلیم ته چې هغه زوی ته رسېدله تعلیم وي نو زه دا ویای شو چې د موږ مسایل به تقریبا 60-70% دا حل شي ولې چې د موږ وطن د علاقې 4 موسمونه لري د کې هر قسم ته زه به خپل یعنی د کرک یو مثال درکړم چې د موږ په کرک کې ګیس خشته ده د کې ډیزل خشته ده خو د دې داسې وشمېره چې یعنی دا شی نور ښه مخکې تلای شي که موږ د دې لپاره کوشش وکړو د موږ که حکومتونه دي که مثال کے طور پر یعنی خلک دي یعنی طاقت قوت د موږ په حکمران دا ګیله زه د حکمرانو نه کوم چې که دا صرف کرک نه نور علاقه ځلي دي چې داسې وشمېره چې ډېرې ترقي یافته ځلي دي که موږ دې شي ته توجه ورکړو او بالخصوص تعلیم ته زه پښتون قوم ته دا یو میسج ورکوم تعلیم تعلیم بس تعلیم خو هغه تعلیم چا زوی ته ورسو تعلیم پکار دی مشره خو هغه تعلیم هم پکار دی چې موږ د خپلې ژبې نه د خپل کلتور نه د خپل تاریخ نه د خپلو سپېڅلو روایاتو نه خبر کړي د سره سره چې څنګه موږ په ژوند تېرولی شو خو ځینې خلک دا کوشش کوي داسې هڅه کوي چې پښتنو ته داسې علم ورکړي چې د خپل تاریخ نه د خپلو روایاتو نه د دې نه یې پرېږدي موږ علم غواړو خپلو بچو لپاره خو هغه علم غواړو چې موږ د خپل وطن نه دې نه خبر کړي ستا په زړه کې که بله داسې کومه خبره وي چې د شمشاد ټلویزیون کوشش شاید د نړۍ پښتنو ته کوم زه داسې وشمېره چې د یوه شعر په هغه کې پښتون قوم ته دا میسج ورکوم خوا کا آلو روبر ده د مهنت په طاقت دا وخت بدل کا د مهنت په طاقت دا وخت بدل کا په جړه جړه ګلزار غواړي نه دانه واه 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 ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه شعر دی ته نورې ته سپوږمۍ او زه خاوره یم جانانه زما او ستا در منځه اسمانونه فاصلې دي ډېره مننه ډېره شکریه ډېره شکریه نو د کومو خبرې په نظر کې خیال کې وساتي چې دلته راځي چې نوکرو پسې راځي کار روزګار پسې راځي نو زه دا ویل غواړم زما د دومره درانه مشران چې دي دا ټول چې دي تاسو یې څومره او دا دلته لګیا دي دا مزدوریانې کوي دا سحر وختي پاسېږي دا سخته په ځان تېروي دا د څه دپاره تېروي دا د دې دپاره تېروي چې یاره زما بچی چې دی روان کول چې زما کم دی هغه پیسې وله زه ولېږم هغه تعلیم حاصل کړي یا کالج ته لاړ شي او چې څومره م غواړي داسې یو پلار دلته نشته دی چې هغه ته پلار زویو ته ټلیفون چې دا جي ما ته پیسې راولېږه که د هغه څه پخپله نه وي د بل نه وله قرض کوي لیږي ولا خو زه هغه خپل رور ته هغه روان کول ته یو پیغام ورکوم چې وروره داسې تعلیم حاصل کړه داسې مه کوه چې یاره ته د کوره وځې زموږ میندې چې دي اکثر د دوی تعلیمونه نه وي تعلیمونه نه وي اکثر او موږ پښتانه لکه د فیمیل د ښځو په طرف زیات توجه هم ورکوو نو اول خو توجه پکار ده چې ټول تعلیم یافته شي نو چې هغوی وځي نو مور عجز له دې نه نه خبره چې زما بچی کم طرف ته ځي نن سبا خو موټرسایکل دی هر څیز د سایکل ختمې شوي دي ګاډي دي پارکور کې نو هغه وایي زه کالج ته ځم زه سکول ته ځم کیدای شي هغه په لارو کوڅو کې ناستي بدل کې ناستي بیا په نقل باندې نن سبا لسم خو چې کوم دی د دې سرټیفیکیټ خو په کوڅه کې میلاویږي هغه پاس کې بیا پلار ته وایي ما ډېر سبق وایي پلار عجز ډېر زیات خوشحاله شي هغه وایي چې د ډېر ښه سبق وایي دا چل دی هغه چل دی نو زه هغه ورونو ته یو پیغام ورکوم چې پلیز
مهرباني وکړئ زما دې مشرانو ته وګورئ چې دا ناست دي وګورئ ټولو ګیرې سپینې شوي دي وخت یې تېر شه دلته یې څومره سختې په ځان تېرې کړې نو زه ورته دا پیغام ورکوم چې داسې سبق ووایې چې اول خو تا ته په خپل ملک کې داسې ښایسته روزګار میراو شي چې دا ستا کوم درون چې دی دا مشر چې دی دا سختې تېرې کړي دی درشي او کور وخت تېر کړي او که هغه هم نه دلته هم راشي نو داسې سبق د ځان سره راوړئ چې که ته په یو وړوکي معمولي په جاب باندې هم ورننوځې په تا کې دومره کوالټي چې مخکې د تلو تا ته ډېرې وسیلې داسې نه چې تاسو راشئ او ډیګرۍ نه دغه ځان سره راوړئ د نقلي هغه په تل ډیویژن کې پاس شوي والد صاحب په زړه کې دی دا خیالي چې زما زوی سبق ویلی چې دلته راوړي کاغذونه بنډل یې ورمخې ته کړي د دې عربیان چې کوم دی هغه ته وګوري ستا ته وایي وټ از یور نیم بیا ته د هغې جواب نه درځي نو د دې زه یو دغه کومه چې زما هغه ورونو ته دا درد ورته زه د خپلو مشرانو وررسوم چې پلیز په ځان خواري وکړئ خو ته ښکلی سبق ووایه ښایسته سبق ووایه ته ګاډی ولې نه چلې ستا به زړه مطمئن که تا څوک په لارې ور دی تا له عربي نه راځي په انګلیش کې ورسه خبره وکړه مشکله نه ده خو دا نه ده چې زما مشر دا سپین ږیری څومره دروند دی یو ملواری به یو بل به هغه ته به یې پاڼه نیولي مخامخ به ورته بورډ لګېدلی پوهېږي به نه زه په دې لار څنګه لاړ شم نو دا مې په زړه کې یو ډېره غټه جذبه لرم چې یو وخت به کله داسې راشي زما دا ټول پښتانه چې کوم دي چې دا تعلیم یافته شي او هر ځای چې کوم دی ګل شي ډېره مننه ستا له درنو خوږو خبرو خپل مکا گلزار مکا گل مکا خپل مکا گلزار مکا زهم اخر زړلارم جوړیار مکا زهم اخر زړلارم جوړیار مکا گل مکا خپل مکا گلزار مکا گل مکا خپل مکا گلزار مکا زهم اخر زړلارم جوړیار مکا زهم اخر زړلارم جوړیار مکا هجران پور سوزلایا ډېر دې پاغمنو درد ولایا ډېر دې د هجران پور سوزلایا ډېر دې پاغمنو درد ولایا یو ځل د سپینې غاړې هار مکا یو ځل د سپینې غاړې هار مکا زهم اخر زړلارم جوړیار مکا زهم اخر زړلارم جوړیار مکا گل مکا خپل مکا گلزار مکا گل مکا خپل مکا گلزار مکا زهم اخر زړلارم جوړیار مکا زهم اخر زړلارم جوړیار مکا تل د غزوانی لاره نبا تل د وسند مستی لاره
لرې نه باطل د حسن د مستی لرې جوړ په تورو زلفو کې یو تار مې کا جوړ په تورو زلفو کې یو تار مې کا زه هم اخر زړه لرم جوړ یار مې کا زه هم اخر زړه لرم جوړ یار مې کا گل مې کا پل مې کا گلزار مې کا گل مې کا پل مې کا گلزار مې کا زه هم اخر زړه لرم جوړ یار مې کا زه هم اخر زړه لرم جوړ یار مې کا درته ډېره غلی یم سوالګیر یمه خیر درځنې غواړم خور فقیر یمه درته ډېره غلی یم سوالګیر یمه خیر درځنې غواړم خور فقیر یمه وایم سرحدي نن شپه ایثار مې کا وایم سرحدي نن شپه ایثار مې کا زه هم اخر زړه لرم جوړ یار مې کا زه هم اخر زړه لرم جوړ یار مې کا پل مې کا پل مې کا گلزار مې کا پل مې کا پل مې کا گلزار مې کا زه هم اخر زړه لرم جوړ یار مې کا زه هم اخر زړه لرم جوړ یار مې کا زه هم اخر زړه لرم جوړ یار غمجن مازیګر دی بیلتا غمجن مازیګر دی بیلتا نو ما سره یو مشر ناسته دي سره خبرې ترې کوو ستړی مشر وروره په خیر راغلی خیر تاسو په خیر راغلی ستاسو شکریا ادا کوم ډېره زیاته چې تاسو د بنیاس منطقې ته راغلی بزوبای ته او د پښتنو سره تاسو دوی ته تاسو یو موقع ورکړه چې تاسو خپلې ستونزې وړاندې کړې او په ایجوکیشن باندې هم ډېرې خبرې وشوې په اجره هم ډېرې خبرې وشوې خبرې خو ډېرې زیاتې وشوې ستاسو ټایم ډېر زیات ضایع شو او موږ له خو ډېر زیات ټایم پکار دی خو یو څو خبرې مطلب چې زما د ملګرو کې مې کړي په دې پته وم چې لکه موږ تاسو د خبره د اجرې باره کې وکړه نو دا دلته کې الحمدلله ټول پښتانه ناست دي او زموږ نوی کل دی د مستقبل دغه دي زموږ امیدونه دي دا نو موږ له خپله پکار دي د اجرې موږ خپله آبادي کړو زموږ د اجرې چا روانې کړي دي دا خو بل څوک نه دي راغلي موږ خپله په خپلو اجرو کې نه کینو موږ ځان له بیټکونه جوړ کړي دي او پردی کلچر موږ خپل کړی دی موږ په کور کې د انډیا فلمونه ګورو او ګانې ګورو او چې په ټي وي باندې خبرونه راشي یا د ملک څه دغه راشي وایي یاره دا بند کړئ دې نه څه جوړېږي دا ټینشن دی نو زما خو د ستاسو د ټي وي په وساطت باندې د خپلو پښتنو ته دا زمینت کوم زما سوال دی چې اجره یو ډېر لوی مکتب دی چې څو پورې د اجرې نه موږ نه پاس شوي پښتانه خاص کر نو که د یونیورسټۍ نه پاس شو هغه سړیتوب پکې نه راځي چې کوم سړیتوب موږ د خپلو مشرانو نه په اجره کې زده کوو موږ په یونیورسټۍ کې نشو زده کولی په یونیورسټۍ کې به موږ ABC زده کوو یا به موږ ساینس زده کوو خو چې کوم د پښتو کلچر دی کوم کلتور دی او کوم زمونږ آداب دي کوم زمونږ عادات دي او په کوم موږ مشهور یو په دنیا کې موږ منل کېږو نو وروڼو هغه زمونږ د اجرو نه دي او دا اغیار زمونږ خلاف یو سازش جوړ کړی دی چې موږ د اجرو نه منې کړو او موږ په بیټکونو کې تقسیم کړي یو او د یو بل نه لرې کړي یو په دې وجه زمونږ د یو بل نه فتنې دي او کینې دي او نفرتونه دي نو زه وایم چې دا راځئ یو موقع ده او چې نن موږ دا کم ناس خلک دې ځای کې یو چې دا موږ قسم وکړو په دې ځای باندې چې زمونږ اغیار چې زمونږ خلاف کم سازش کړی هغه موږ ناکامه کوو او موږ تاسو به ناکامه کوو څوک پې کوي د دې زمونږ د پښتنو د دې معاشرې موږ بنیاد یو موږ طاقت یو موږ قوت یو نو موږ چې راځئ د خپلو بچو ته خپل کلتور د مشرانو چې ښکاره کړو ورته پرېږدو یو یې جغ باندې څوک نه پوهېږي بچینه څوک نه پوهېږي تاسو کوئ دلته کې چا تپوس هغه شملې چېرته دي هغه شملې څوک پېژني هغه خلقای د مشرانو چېرته دي هغه پڼې چېرته دي چې په جرګه کې به کېناستم نو هغه پڼو به چې کرچار کو را روان به د خلکو زړونو به کرچار کو
او چې مشر به خبره کول دغه به عزت ولی چې دغه د سوري د لاندې به کشران ناستو نو هغه به عقل زده کو ادب به زده کو سړیتوب به زده کو رحمان بابا وای دا علامه اقبال یو شعر دی رحمان بابا پښتو کې دغه خو به علامه اقبال یو شعر وای لکھنا پڑھنا اور ہے آدمیت اور ہے لاکھ طوطے کو پڑھایا پر وہی ایوان رہا زما دی یو ورور بل خبر وکړه زه د افغانستان طرف ته د پاکستان د پښتنو طرف ته راشم چې په افغانستان کې مور عمرې زما د زړه نه وینې بهیږي لر او بر پکې نشته لر او بر پکې چا کړي دي پښتون یو پښتون دی لر او بر پکې نشته پښتون یو پښتون دی چې د افغانستان د خور د سر نه دوپټه غورځېږي زما ړه چوي پیړه زما ړه راټولېږي نه زرې زرې بورې بورې شي زمون خلاف سازش ته د پښتنو بیا به درته زه دا وایم چې د سکولونو تعلیم خبره تاسو کوئ تعلیم به تاسو به کوم ځای کې کوئ ستاسو سکولونه به بمونو باندې الوزي دا به څوک کوي کم ځوانان به راځي د کم ځای نه به راځي د کم غار نه به راوځي د کم غر نه به راوځي د کم سیند نه به راوځي او تاسو به څه کوئ ما ته وایي دا ناست خلک د دې خبرې جواب تاسو نه اول زه غواړم ستاسو څه کردار تاسو به څه کوئ موږ تعلیم پکار دی تعلیم اول خو تاسو هغه خپل کلي کې دوره مهرباني وکړئ چې خپلو خلکو ته ټلیفونونه وکړئ یا په دې چوټیانو کې لاړ شئ څه تنظیمونه جوړ کړئ چې دې دپاره هلې ځلې وکړئ چې بھئ زموږ دا سکولونه مکتبونه څوک رانئ په دې کې دا بمونه څوک ورخلاصئ او ولې یې ورخلاصئ په بله صوبه کې بم ورخلاص نه شو په بل ځای کې بم ورخلاص نه شو او زه درته دا خبره دلته کې کوم چې کله پښتون تعلیم یافته شو چې کله 90% په پښتون کې تعلیم راغی په دې دنیا به حکومت کوي او انګریز او نور سامراج قوتونه نه غواړي چې په دې دنیا د پښتون حکومت راشي رونو دما خبرې خو ډېر افسوس کوم زه دا ورور وینم په ټي وي باندې او ما ته چېرته موقع نه میله شو ځکه چې زما هم غریبي ده زه دلته مزدور ما 10 کاله په سیاست کې تېر کړي 10 کاله ما د خلکو خدمت کړی دی خو نن هم دلته کې مزدوري کوم یو سړی 2 کاله په سیاست کې تېر کړي په مرسډیز کې ګرځي دغه خلکو بېجنئ رونو د جولای ته وګورئ د خدای خاطر وکئ غله دي بیا دله راځي او بیا دله مخې ته ودرېږي تاسو ورپسې زنده‌باد او مرده‌باد نارې وایي دا سکولونه هم دله دی روانوي دا کلتور هم دله دی تباه کوي دا کلچر هم دله دی تباه کوي دا ژبې هم دله دی تباه کوي دا څومره دستورونه یې را تباه کوي پوه شې په هغه مرسډیزو کې درته ګرځي موږ تاسو ورپسې منډې وکړه دوړې خورو زه افغانستان پښتنو ته دا پیغام ورکوم او زه دې نه دا ته پوښتنه هم کوم چې ما ته په پاکستان کې یو پښتون وښیي چې د افغاني پښتون خلاف دی زه به د هغه خلاف جهاد کوم جهاد د خپل پاکستاني پښتون او کم پښتون به وي بغیر داسې په پاکستان کې چې په افغاني خور باندې به هغه ننګ نه کوي په افغانۍ مور باندې ننګ نه کوي هغه زما د دادا وطن دی او پاکستان زما د پلار او د بابا وطن دی د دادا او د بابا وطن یوه خاره یو خلک یو خاره یو خلک اواز کوي لر او بر پکې نشته یو پښتون یو اواز یو پښتون ډېره مننه ستاسو ډېره مننه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو مله موقع راکړه او بس زه افسوس کوم چې وخت ډېر لږ دی او زه ستاسو ډېر بیا شکریه ادا کوم او د دې ټولو ملګرو طرف نه ستاسو زه ډېر زیات شکریه ادا کوم Nishta ijazat